علیکم د نور پیغام چینل ته خوش آمدید. دو صحابه فرمایي د نبی علیہ السلام د مجلس نه روان شو. تیاره ده، توره تیاره وی چې توره تیاره دواړه سره کونټۍ وې، د یو د کونټۍ نه رڼا د یو د کونټۍ نه رڼا شروع شو. د کونټۍ لکه د بیټري په شان خلک وایي لکه کونټۍ کې بیټري ده. مې دا 1400 کاله مخکې د حضور پاک صحابو ته الله پیدا کړې ده. د یو د کونټۍ نه رڼا خطا دواړه پکې روان لار روښان چې یو ځای ته ورسېد یو لار جدا کېده د بل جدا کېده، نو چې یو په دې ته هغه کونټۍ کې رڼا وه نو د هغه بل کونټۍ رڼا شروع کړه. یو صحابي فرمایي صحرا کې روانو، لار رانه غلطه شو. چې لار غلطه شوه تلم 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 یو زمری را باندې پیښ شو. زمری خو له وازه کړه او غړمبېده لکه چې اوږې زمری د انسان ښکار ورته میلی شي. خدای دا څه وشو؟ دا خو زمری ور پیښ شو. وی بس اواز مې ورته وکړه چې زمریه ته د الله مخلوق یې او زم د الله د رسول د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ملګری یم. ګوره چې ما ته غږ ونه کړي. بس وی هغه زمري چې دا مې ووی وی سر یې ښکته کړه او رانږدې شو لکه یې ترنګول لکه سپی چې سینګ مالک ته لکه یې ترنګوي. هېڅ یې بل ونه غلمبار ونه بل او وی چې څنګه راغی ما تر خوا کې تاو راتاو شو او وی نیغ روان شو. چې نیغ سمن لاړ نو بیا ما ته شا شاته ګورې راغی. وی زه پوه شوم چې دا زمري خو باته لار ښایي. وی زمري رانه مخکې دی زه ورپسې زه ورته ما ته لار وښایه. وی رانه مخکې زه ورپسې چې کوم ځای دوه لارې راځي زه ودرېږم زمري په یو لار ځي. وی زه ودرېږم چېرته کومه لار به وی زمري راپسې بیا شاته ګورې راپسې راوګرځېده او بیا رانه روان شو. مې چوم دا ده وی اله زمري پرېښودم چې د هغه صحرا ځنګل نه راوویستم او کلي ته یې مخامخ کړم. دې ته اوس کرامت وایي. حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې د کسرا د علاقې د بادشاه د فتح لپاره ولېږه. دا شي د علاقه فتح کړه او کوتاهي به نه کې نیغ پې ورځه. چې دې سینګوره د کسرا بادشاه هوښیار و، هغه کښتۍ ټولې لر کړې وې. خو لوی دریاب دی، پل پرې نشته او کښتۍ هم چې دې لرې کړې نو خلک پسې به پورې وځي. دې چې سینګوره د سره د فوجه هلکه پل خو نشته، کښتۍ خو بادشاه خو خپل طرف ته غونډې کړې. اوس به څه کوو؟ دا خو مېلمانه دي، دې له بله کښتۍ انتظام د کوم ځای نه کېږي. کښتۍ خو ځان سره د مدینې شریفې نه چلولی بلا مدد. حضرت سعد بن ابي وقاص ملګرو ته وایي راځئ دننه مخکې کېږم چې به دریاب ورځو. صاحب دا خو ورکوټې دریاب نه دی، سمندر دریاب دی، دا غیسه ده. دا څه کوې؟ وایي نه د الله د رسول د خلیفه حکم دی، د رسول هم نه د هغه د خلیفه حکم دی چې ورځئ پې. وایي زه دننه مخکې کېږم چې ډوب کړم راځئ او که ډوب نه کړم ته راځئ راپسې. وایي ای دریاب تم د الله او زم د الله د پیغمبر د رسول د خلیفه په حکم زم جهاد د دې دریاب د پاسه ما ته به لار برابرې. او چې څنګه یې پې اس ورخوشې کړ فوج ورپسې شو، پورې غاړه لاړل او د خپلو اسونو هغه سومان هغه خپې هم په بولمدې نه شوې. دې ته کرامت وایي. کرامت دې ته نه وایي چې ډوډۍ وخوره. هغه پلانکي ځای کې پیر صاحب دی ولې ډوډۍ نه خوري؟ خدای پاکه ډوډۍ خو نبي علیه السلام خوړلې ده، د هغه نه غټ پیر خو بل څوک نه. ډوډۍ خو صحابه کرامو خوړلې ده، هغوی د خو لوی خلک بل څوک نه. پلانکي ځای کې د خدای ولي دی، لوی زبرګ دی هلکه څه چل دی پکې چې دونه لوی زبرګ دی، بربند ناست دی، نه ګرمي کېږي او نه یخني کېږي. بشیر خو جامې هم دا خو ګرمي هم کېږي او یخني هم کېږي، نه ګرمي کېږي او نه یخني کېږي، جامې نه اغوندي. خدای ته وګورئ چې کوم انسان بربند ناست وي او عورت یې ښکاري، دا ولي کېدی شي؟ ولې زموږ عقل کار نه کوي؟ عورت یې ښکاري که دې ناپوهه دی خو لیونی شو که نه پوهېږي، او که دې پوه دی او روغ دی او بیا هم عورت نه پټوي نو فاسق فاجر دی، شریعت مخالف. پلانکي ځای کې پیر د ډېر نیک سړی دی، د کرامت خاوند دی، هلکه ولې اودس مات یې نه کوي؟ خدای پاکه اودس مات یې نه کول. اودس مات یې خو چې انسان یې نو خامخا به اودس مات یې کوي. نو ما هم یو ځای تپوس کړی، مونږ ملکان ولاړو نو چا نه مې تپوس وکړو یو ډول اودس مات یې نه کوي. نو هغه خدای ګاونډي نه مو ورته تپوس وکړو دا پیر صاحب اودس مات یې نه کوي، ماسخوتن مانځه نه پس په تیاره کې راځي دا اودس مات یې راته وښیي. یې کوي که نه کوي؟ هلته مخکې خو څوک متیاز نه کوي. غټ غټ برېت پې پرېښي، غټ غټ اوږد اوږد برېت چې دا شونډې پې پټي، دا زمونږ په وطن کې نه پرې پنجاب کې ډېر زیات دي. غټ غټ برېت او جناب علي او د خلکو پیر خلک به ورځي ورته به ناست دي، دومره اوږد اوږد برېت پې پرېښي او جناب مونځ به نه کوي، ږیره به خورئ. خو د پیغمبر سنت ته خورئ، ږیره خورئ. زمونږ خلک مرشد پاک، دا زما مرشد پاک، دا زما پیر. نجي نه خدای ته رسېدلی دی. او جي دا هغه هلکه مونځ نه کوي، نجي مونځ ته یې ساجد دی، خدای ته ورسېد خبره خلاص. دا د جنت سند د خدای د رسېدو سرټیفیکټ چا وله ورکړی؟ دا خو به الله رسول ورکوي. یو بزرګ عبادت کو، شیطان ورته آواز وکړ
وی باس ته عبادت ته نور جت نشته بس تخلیه ته ورسېږي هغه کې سوچ وکړ چې نبی علیہ السلام ته الله فرمایي چې واعبد ربک حتى یأتیک الیقین تر مرګ پورې د الله عبادت کوه واعبد ربک حتى یأتیک الیقین تر مرګ پورې د الله عبادت کوه نو هغه ته وایي چې د مرګ پورې کوه او ما ته وایي بس چې ته عبادت کوې دا شیطان دی وی شیطان پیژن در باندې شیطان او ته څه وایي غړولې مې خو د علم په دور رانه بچ شوې وی بیا دې مړه سره چلو کړه وی د علم په دور در نه بچ د الله په فضل دنه بچ شوم کوم څنګه علم په دور خو بیا مې قبر کې راځم بیا مې غړې وی د علم په دور نه الله په فضل دنه خلاص شوم نو الله ولی بسو کی قرآن شریف وی ها الذين آمنوا یو خدای چې ایمان برابر عقیده برابر الله یوما موجود منی دا ټول کائنات خالق مالک او دا ټول مخلوق پیدا کون کې فنا کون کې منی کوم کلی صفات په قرآن او په حدیثو کې دا کلی صفاتونه الله منی دا خشتو صفاتونه مالک دا منی قادر مطلق خالق حی قیوم دا نور او دا قومه راکاره کون کې فنا کون کې انسان له جون ور کون کې ختمون کې انسان له مرض راوستون کې جوړون کې دا څوک دی الله دا باندې قادر مطلق دا کائنات اختیار من او دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسالت پیغمبري بمني او دا به ایمانی چې پټول پیغمبرانو کې اخیری پیغمبر او د ټول انبیاء سردار او دا الله ټول رسولان بمني فرشتي د الله مخلوق ته بمني کتابونه د الله دی بمني د آخرت ورځ بمني کنه آمنت بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت تقدير بمني خير او شر اصل بمني د الله رب طرفنا د آخرت ورځ بمني ټول صراط بمني د قبر عذاب بمني تحسب بمني فرائض بمني الى منذنا فرض دي به کوم او فرض دي به نسم حج فرض دي به کوم زکات فرض دي ور کوم با ناروا گناهونه بمني کې دا الله نافرمانی دي نه بغان ساتل وکانو یتقون یو عقیده برابر او دې وکانو یتقون تقوا وکړي دې صفات ده عقیده درست تر مزیدار ده تقوا پکې نشته پرهیزګاری پکې نشته تقوا پرهیزګاری تقوا درې مرتبه به ذکر کړی دا کفر او شرک نه بدن ساتي دین د ګناهونو نه بدن ساتي دا درېمه مرتبه او درېمه مرتبه هغه چې تیری د الله نه مشغولای الله تعالی د پمیاس کې رکاوټ دی دا نه بدن ساتي نو چې عقیده او ایمان برابر شو او تقوا او پرهیزګاری پکې پیدا شو الله ولا الله ولي دا ما ولي الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون ایمان عقیده برابر او تقوا پکې پرهیزګاری پکې رمز کوي او دس کوي تسبیح کوي ذکر او اذکار کوي په خپل درود چلیږي په خپل ذکر چلیږي په خپل غیبت او کنزل نه چلیږي او که په خپل غیبت چلیږي وای کنه ګناه شو کنه شو ګناه کبیره شو په خپل کنزل چلیږي دبل سپکه په چلیږي مجلس ته ورغی او دبل بد درته وای په خپل محتاج لري هدایت او توشي دې غیبت به ګناه ده دې په دې سپکه ادارې دې ګناه ده دې په بل باندې خلق دغه کوي چې د خلکو بې اعتمادي پیدا شي ټول خلک مال راځي دا خو ډېره لویه ګناه ده دې کبر کوي دا خو ډېره لویه ګناه ده دې د پیسو لازم خلکو له ورکوي خلکو له پیسې اخلي دا خو ډېره لویه ګناه ده دا تقوا نه شوه ذکر او اذکار الله یادول درود شریف ویل د چا غیبت نه کول علماو سره محدثینو سره او نیکانو سره محبت مینه ساتل او بدان په نیکې لارې ترغیب ورکول دا د الله ولي لهم البشرى قرآن شریف کې الله فرمایي دې له وزیر به د قیامت پر ورځ باندې دې له جنتونو به د قیامت پر ورځ باندې دا نیکان اولیاء الله د پنجاب هغه دا جنت اول جوړ کړی په دې کې څو منو جنتی دي مریدان بنشي هغه ولا ټول په پکې کارونه کوي ټول ولا خدمت کوي نماز وخت شي الکه منځ نه یاره فلم کامل دی فلم مباشر فلم نبی علیہ السلام فرمایي اے فاطمه زما نور الله نو یریږي ګور زری الله نه نشم بچول اے صفیه د پیغمبر تور الله نو یریږي ګور اے فاطمه د پیغمبر نور الله نو یریږي نو حضور پاک مبارک کړي دا چې یو ته دا مونږ کوي د خیر روزي نه نسی ما خپل پیر ته پیل الله روزي ما کړی ما خپل پیر ته شل روزي ما کړی روزي ما کوون کی سوچتا نو په کله کوم روان بس لم سیز درته او کوم انسان چې مسلمان دی او کوم انسان د شریعت او د سنت او پابند دی او نیک سره الله ولي نه الله ولي بنشته دا الله دوست شو کنه پچا تا په نه لګیږي مور بیا کرامت هم ښکار کیږي شاه عبد العزيز کشف هم کیږي بیا شاه عبد العزيز رحمت الله علیه د شاه ولی الله سره
ډېر لوی محدث دی ډېر لوی مفسر دی شاه عبدالحمید رحمت الله علیه د هغه په درس کې یو ځله د پنجاب کې زمونږ زیارتونه خو ښي دلته کې خو که په یو زیارت کې څه پروګرام هم کېږي نو هغه د دین خبرې پکې وشي یو عالم تقریر کوي نو خلک یې وایي د دین خبرې پکې وشي یا پکې ناخواني وشي هلته کې خو باقاعده صاحب چراغان دی او ډول دی او سرنا ده او ډوکړې دي او باجي دي په پنجاب کې په دې سیند کې دا عرسونه دا ډېر زیات دي بچه ته موړه وګوري موړه پکه نه لګي دې کې څوک ته پکې نشته او هغې ته راجمع شي صاحب درې د درود جوړو شي قواله شروع شي او هو ښځم راځي او سړیم راځي چینی دی او ګډان دی او د ورود دی میله جوړه شي نو خدای یاد یې ګرسته او نه د پیغمبر د وروسته نه د دین څخه خبرې دا پنجاب کې ډېر زیات بس صرف شین کمیس والا پکار دی شین کمیس یې جوړی او هغه بل شي هغه لاس کې هغه دوه چمپې غوندې جوړې او ټانګا کوي او دوه درې پیلې چې هغه خدای زما دې توبه خلک په کوم طرف روان دي هغه جناب چې دا یو ورسو په هندوستان شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه چې خو ګورئ لازم نه ده چې دا عرس کوي نو یعنې هغه چا په قبر کې کېږي هغه دې ښه سړي نه بعضې د نیکانو خلکو په قبرونو خلک دا ناروا عرسونه کوي شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه ته یو طالب ناست دی په درس کې ورته ویل چې صاحب د پلانکي زیارت کې عرس ته ما دې اجازه راکړه چې ولاړ شم هغه ورته ویل چې نه عرس دا خو ما ورته چې شرعي او پروګرامي خیر دی دا عرسونه د هندوستان دا خو شریعت نه خلاف دی چې خو خلک د لیږي نه کوي لکان پکې وځوي او ډول سناو پیسې دي دا خو ما نه اجازت وایي شرمېږي نه طالب ته سبا بیا وایي صاحب ما دې اجازه پنځه منټه تماشا وکړه داسې خلک منې کوم ورته ما ته وایي ډول اجازت ما راکړه بل بیا هغه طالب ورته یاره کړي پنځه منټه اجازت راکړه لږ ولاړ شاه عبدالعزیز صاحب رحمه الله ورته وایي داسې کار وکړه چې دا اجازت درکوم خو ما یو سوال جواب وملوست یو خط یې ولیک اول ورته وي خط هغه زیارت ته لاړ چې کوم بزرګ ولي عرس دی نو د هغه قبر سره خوا کې یو اونه ده اونه کې به یو سړی ناست وي دا زما خط به ورته ورکړي طالب لاس کې خط واخلي چې تماشه به مو کوم دا خط به مو رسول چې لاړ هغه اونې له ورغې ورېږه د استاد دا کار به مخکې وکړم چې ورغې په هغه اونه کې یو سړی ناست دی دا له هغه خط ورکړ وایي دا خط ما له شاه عبدالعزیز صاحب راکړی دی چې دا خط څنګه هغه وکتل هغه ورته ویې ودرېږه طالبه ته به ورته جواب ولې ورته هغه قلم را واخیسته او د هغې خط په شا باندې سټ کرښې مرخې راکړې طالب ته ویې شغه دا یو څه جواب زما له طرف نه او ډېر وخندل هغه قبر هغه اونه کې چې کوم سړی ناست طالب وایي چې زه دغه شوم حیران شوم چې دا زما د استاد کوم خط تکري په دې نه پوهېږم څه کرښې مرخې وي داسې هرکونه نه وکړم چې څنګه لیکو او هغه سړی چې د اونې په اثر کې ناست و هغه چې ویل کوم کرښې مرخې زه پرې نه پوهېږم نو سوچ چې پرېوتم چې دا ده ورته څه ولیکل هغه څه ولیکل دا سړي وخندل ولې دا په اونه کې دې څنګه ناست دی وایي اوس په ځای پاتې شو تماشا د خط په تماشا کوم دا سړي په تماشا کوم واپس راغی چې راغی شاه عبدالعزیز صاحب ته چې خط ټینګ ورکوي ده ډېر زیات وخندل ما ورته وایي چې صاحب په دې مې پوهېږه تا هم وخندل هغه هم وخندل تا ورته څه لیکلي هغه ورته دا سړی څوک و دا خط ته څو یاره وایي ته نه صبرېدې وایي ما چې راشه ما یو خط به یوسې نو دا د دې قبر چې کوم ولي الله د بزرګ راغی د روح و چې هغه ونه کې ناست و د مړي روح کله د انسان په شکل شي الله ولا بل شکل ورکړي لکه نبي علیه السلام مبارک چې کله بیت المقدس ته لاړ یو لک څلوېښت زره پیغمبرانو ته لمونځ وکړ دا ټول پیغمبران یو لک څلوېښت زره الله ولې شکلونه ورکړل په بیت المقدس کې ورپسې امامت وکړ بیا چې کله اسمان ته لاړو په لومبي اسمان کې آدم علیه السلام سره ملاقات وشو ټول د بیت المقدس کې مو آدم علیه السلام هلته مو شو په دویم اسمان کې عیسی علیه السلام او یحیی علیه السلام او په درېیم اسمان کې یوسف علیه السلام او په څلورم اسمان کې بیا چې ادریس علیه السلام دی او په پنځم اسمان کې هارون علیه السلام دی او په شپږم کې موسی علیه السلام دی او په اووم کې ابراهیم علیه السلام هلته بیا دي ټول موجود دا اسمانونه نو دا د دوی روحونه الله ولا خشته ښکلې شکل ورکړي دا رنګې دی مړي ده الله یو خشته ښکلې شکل ورکړي نو دا ولي د زمانې کې دا د چا عرس دی دا بزرګ انسان دی نیک انسان دی هغه ورته نه وي چې عرس کا وطن دغه عرسونه دا د انډیا والا خراب عرسونه دا د هغه روح نو دا ما ورته خط لیکلو چې ته دومره لوی بزرګ ورور دی ولي نو ستا په قبر کې یو ورسې راوایي ښه بند ته څنګه د خدای لوی ولي چې راورته شي بندول نو چې ما ورته خط ولیکه نو هغه راته په جواب کې ولیکل چې دا زما کار نه ده ستاسو کار چې عرسونه بند کړي نو خو د دې دنیا انتلې بلې دنیا ده دا امر بالمعروف او نهي عن المنکر د مړو کار نه دی دا جمدو کار دی دا به تاسو بندوي او وجیبه دا ده چې یو طالب نشي منې کولی خو معلومه ډېر خلک منې کوي یو طالب د راغی خلک منې نه کړی شو دا خندا په دې پروګرام معزز سامعین د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب په ښکلي اواز باندې د اسلامي واقعاتو او اصلاحي بیانونو اوریدلو دپاره زموږ د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او ملګرو سره شیر کړئ. یو نیک انسانو دا کشف کړی دی بزرګانو پکې د دې هغه مرتبه ده نو
یو سوداګر هغه تر یو وینځه وه ډېره خوبصورته وینځه وه او هغه چې ته په تجارت په سفر کړه نو پخوا خو به قافلې تېره میاشتې میاشتې سفر یې دا سوداګر چې ته نو د وایي چېرې دا وینځه خو ځان سره زه نه شم بوتلی په سفر دی نو څه فتنه جوړه نه شي نو په دې علاقه کې یو ډېر نیک انسان و هغه ته وایي چې دا وینځه ته ځان سره امانت په پردۍ وینځه خو امانت نه خیر زه مجبوره کړم هغه ورته چې خبر مونږ د ټول هغه کوټه کې خدمت کوي دې خو یې نه راځي زه بس باندې چې ته وایي دا نیک انسان یو ځل کور ته ننوتی دی په دې وینځه نظر لګېدلی چې ګناه ته نه ده شوې په غلط نظر باندې کتل هم ډېر ګناه ده فرض کو معنی شوی چې الله دا معنی شو دا خو ګوره معنی غلطي شو پردۍ وینځه ده او په سپک نظر او په غلط د بدو په نظر د ما کتل دا شو نو دې علاج خپل پیر صاحب له چې څه دغه معنی یو غلطي او یو وینځه وه خشته وه ما ته چې امانت یې ښودی او ما په بد نظر ورته وکتل هغه توبه به توبه خو مې ایسته وایي ښه داسې نه کېږي پلانکي ځای کې د ما یو پیر ځایله به دی مقصد دا و چې ډېر لږ وکړېږي چې بیا نه کوي ابدله معافي د الله نه غواړي نو الله به دې معاف کوي سیر راته ښایه وایي ښه پلانکي نوم دی او پلانکي محله کې اوسېږي پلانکي کلي کې ورشي دی لا چې لاړ هغه محلې را سړي تپوس وکړو نو هغې ورته وایي چې مولانا صاحب ته چې کوم سړی غواړئ نو هغه سړی دلته نشته وایي د دې نوم دی د پلار نوم دی د قبیلې وایي دا شته دا سړی خو ته چې غواړی نشته وایي څه مطلب وایي دا خو شرابي دی چې ته چا پسې ګرځې په دې نوم بل نشته یو شرابي شته د شرابخانې په بازار کې اوسېږي دی واپس راغی خپل پیر صاحب له وایي صاحب هغه چې تا ته کوم سړی خو نه هغه خو څوک نیک سړی بزرګ نه دی هغه خو یو شرابي سړی دی کبابي او د شرابخانې په بازار کې اوسېږي وایي همدله وایي دقه دی دیو چې دا واښه ما شرابخانې په بازار او خلک مدني نه ګوري پټکې نه پسر راځي جامې څونه ته مچولې چې دا سړی دلته څه وایي خیر ورلم تاسو مې کوی چې دې کور کې اوسېږي کور ته ورننه وتم وایي جوته یو الف ناست دی مې چې پلان کې سره زما دی او سره یو زنانه ناسته ده او یو خشخ کوله لکه مو سره ناسته او یو سوراخي سره پرته هغې کې سره شراب هم پراته دي خدای پاکه وایي زه په خپل پیر بدګمانه شوم چې یاره دلې سره لېږدم د سره په شراب پراته دي جینۍ ورسره واقع په ناسته را لږ ورسره خشته ناست دی او د شرابخانې بازار کې داسې مصیبت سر شوم بیا مې راشه بله مزل لیکل دا خپله جته ته ووایه سره بیا به ګورو لکه صاحب دغه زما نه نه وایي ما دې ورته وایي چې هغه خپله جته ماته راویم دنه زه دعا غواړم دی ما نه دعا غواړم بس زه ما خپل پیر صاحب له هغه ته به ویم چې ستا باندې بدګمانه شم چې سره داسې خلکو لاس نه دی کې هغه هلک ما ته وایي چې څه کې وایي ما ورته وایي چېرې داسې کار دی چې زه راغلی وم مساجد نه خو دا کار راته نه ویم ما خو دا ګمان و چې زه خپل پلانکي را لېږلی نو وایي ما ته چې ووایه ما ته خپله الله به ستا اجت پوره کړي وایي ما ورته وایي چې زما اجت به څنګه الله پوره کړي وایي ما ته وایي چې نه څه چل دی چې دا وایي چې دا خو پوه دي په دا سوراخی کې زه یې جام کې راوالوم او شراب دی دا ښځه وایي چې دا خو زما خپل کور والا ده او پردی ښځه خو نه دا هلک را نږدې دی که وایي لږ یو پټې زما اطمینان پیدا شو وایي ما ورته وایي چې دومره نیک سړی چې زه تا پسې پلانکي را لېږلی یم زه شرابخانې پر بازار کې ولې اوسېږي وایي ما ته وایي چې خلک شرابخانې بازار کې نه اوسېږم او بار اوسېږم نو بیا به راسره تاجران دین دین زه به ورته په غلطو نظر ګورم دا هغه کشف شو دا نیکانو اولیاو ته خو دا چاته کېږي دا هم هغه چاته کېږي چې د شریعت او سنتو پورې پابند ما مخکې درته وایي چې کرامت هغې ته نه وایي چې یو ناشنا کار د چا نه صادر شو هغې ته وایي چې یو نیک انسان مسلمان نه یو ناشنا کار ښکاره شو د شریعت پابند سړي نه ښکاره شو او که د شریعت پابند نی او د هغه نه د انور او سپومین په لاس کې را کوي زما وینا نه د حضور پاک مبارک وینا ده چې دا به جادوګري خور ده رومبې به مونږ ګورو دا سړی په شریعت برابر دی که نه دی په سنتو پابند دی که نه دی مسلمان دی که نه دی عقیدې برابر دی د سنتو پابند دی شریعت پر پابند دی دې ته مه ګوره چې دنه څه ناشنا کار وشو کو نه شو ناشنا کار به یا کېږي یا به نه کېږي بس دا ولی الله دی خپل لمونځ کوي خپل روژې نه کوي خپل ذکر اذکار کوي غیبت نه کوي چا پسې بد نه وي چا ته بد رسولو کوشش نه کوي دا د الله ولی الله که دا عالم دی که دا نیک سړی دی که دا مبلغ دی که دا مجاهد دی که دا هر څوک دی دا پکې نشته نو د مارونو یو اولیاو د تو خل جس چاته اولیاو مون خلک دوکه کېږي ډېر ژر دوکه شو چې چا هم داسې د جادو څه ناشنا کارونه ده ډېره به یې خرېږي هغه درې پرې پرېښي او سبا دنیا به ولې د پلار او د نیکه نیک سړی تېر شو پلار او نیکه نیک سړی دی په خپله کې ما یو سړي ما ته خبره کوله یو ډېر زیات مریدان یو سړی راغلی دي وایي هغه ته په خانقاه کې چې هغه کوم ځای کې هغه مریدان را جمع کېږي دوه ټي ویګان پراته دي وایي پیر صاحب ته رنګین ټي وي پروت دی او هغه نور ته را بل پروت دی یا خدایه پاکه دا پیر صاحب ټي وي ته پروت دی په ټي وي کې دینه پروت څه ونه راځي د سړو پکې راځي دین ټي وي ګورې هغې بولدنه خلک ناستې وایي
نن په دعاګانې وایي پلار یې نه چلو کړ پلار یې خبره نه چلو کړ الله خبر غلط نوح علیه السلام پیغمبر او پلار یې ګمراه دی ناغلی په دریاب کې غرق نوح علیه السلام الله ته سوال کوي یا الله ان ابني من اهلي دما تا ما تجستا اهل بچو ما دما دي خدما بچي دي کنه اخو دي غرق انه ليس من اهلك انه عمل غير تا بچي لا خبر ملل قرآن وی زنه نبی علیہ السلام بی دا قرآن کې الله وتعالى فرمایي چې تزا تاسو ټول بال مت الله د عذاب نه بچي خبر نه بچي وی هغه بدمن قوم مرګ نو دا الله اولیاء او دا الله دوستان دنیا مخي اخرت مخي دا الله دوستان څوک دي دا ټول نه مضبوط او غټ دوستان په پیغمبران دي انبیاء او رسولان دا دا الله اولیاء او دوستان دو نمبر بیا صحابه کرام د پیغمبرانو مرګري او خصوصا زمون د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کاته صحابه کرام دي حضرت ابوبکر صدیق او عمر فاروق او عثمان ذو النورین او علی مرتضی او داسې نور صحابه کرام رضوان الله تعالی عنهم اجمعین د دې ډېرې لوی مرتبه دي د الله فنس قرآن شریف کې الله فرمایي رضی الله عنهم ورضوا عنه لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره دارنګي په نور آیاتونو کې الله د دوی ذکر کوي والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل دا پیغمبرانو د مرګ دا عبد الله ابن مبارک نه ودل چاته پوسک لوی محدث او عالم او دا الله ولی بزرگ تیر شوی وی حضرت معاویه صاحب غوړه د عمر ابن عبد العزيز معاویه صاحب صحابي د پیغمبر علیه السلام او عمر ابن عبد العزيز تابعی دی او عمر ابن عبد العزيز ډیر عادل بادشاہ تیر شوی دی دومره انصافدار بادشاہ تیر شوی دی چې په مخ د ځمکه بداسې انصافدار بادشاہ یو کاخره زمانہ کې حضرت مهدی راځي نو به باقی سوال نه پیدا کیږي داسې انصافدار د دخل د بادشاہ لور او د تر لوري و او ډیر دولتمند انسان دومره دولتمندو چې یو جوړه به سار بدلول او یو به ماخام بدلول او قیمتي جامې د نفاست او د پاک دامنه انتها ته رسېدلې پټي ګرد او غبار کې پجامه به پرې و درو د لفظ بدلې او خدای د بادشاہ لور او داسې د بادشاہ د کورنۍ سره تعلق او دولت او اسونه او غلامان او مریان هر څه ډېر تیر او چې کله بادشاہي ورته واله شوه چې څومره مال دولت ټول بیت المال کې جمع کړ یو جوړه کې به ګرځېده د جمعې پر ورځ به غسلخانې ته ننوت جوړه به ووینځله په خپله ځان ده نو چې اوچه به شو نو بیا به یې واغوسته غټې غټې ټوټې به جامو ته څادرونو ته لګېدلې وې او چې څومره سامان مال دولت ورسره هغې د ښځې نه واغې شوې ښځې ما ته پته ده چې دا د بیت المال دی که تا له پلارم کړی د بیت المال دی خفه کېږه ما دا ټول بیت المال ته وقف کوم وی که ما سره زما په دې ژوند ګزاره کولی چې خو ډېره ښه ده که نه شي کولی خفه کېږه ما طلاق به درکړم ته خپل انتظام ځان په خپله کوم هغې وی نه ولې نه کوم تا سره ګزاره ژوند دی دا بادشاه ته چې ورسېد ژوند دی د سختو د تکلیفونو دومره د انصاف بادشاهي تاسو دې نه اندازه ولګوئ چې د ده په بادشاه کې به شرمخ زمرې په ځنګل کې د ګډو چیلو سره یو ځای ګرځېده او په ګډو چیلو به حمله نه کوله دا د عقل نه بار خبره ده دې ته غټ کرامت ویل کېږي عقل نه بار خبره ده یو ورځ شرمخ په چیلې حمله وکړه او چیلې وشلوله چې کوم شپون کې وغوي انا لله و انا الیه راجعون عمر ابن عبدالعزیز وفات شو چا ورته وی ستا ته څه پته ولګېدله غلطه خبره دی او که خولې نه دې غلطه وویستله اخو د اخبار نشته ټي وي نشته بل څه نشته هغه زمانه کې راسو نا ورته وایي چې تا ته څه پته ولګېده خو په میاشتو په مزل تا نه بادشاه لرې دی ته څه خبرې چې عمر ابن عبدالعزیز وی چې وفات شو وی بس ما ته پته ولګېده چې وفات شو د څه نه ته وی وی ګوره چې د هغه کله نه بادشاهي شروع شوې ده نو شرما خان به زمونږ ګډو چیلو سره یو ځای سره سرېدل حمله یې نه ده کړې او نن شرمخ زما په چیلې حمله وکړه معلومیږي دا چې د عدل او د انصاف حکومت ختم شوی نو چې د عدل او د انصاف حکومت ختم شو نو معلومیږي دا چې عمر ابن عبدالعزیز دنیا نه تللی
واقعي کې معلومات وشو عین هغه وخت عمر ابن عبدالعزیز وفات شوی څومره نیک بادشاه. نو دا عبدالله ابن مبارک نه چا تپوس وکړه وی دا عمر ابن عبدالعزیز غوره دی او که امیر معاویه صاحب حضرت معاویه صحابي کم یو پکې غوره دی؟ نو عبدالله ابن مبارک ورته وی وجود دراله غونی غونی کړ ویښته مې ودرېدل. دا دې څه ولې صاحب وی که ټوله دنیا د عمر ابن عبدالعزیز غوندې سړونه ډکه شي ټوله ځمکه د عمر ابن عبدالعزیز غوندې خلقو نه ډکه شي نو د حضرت معاویه صاحب خو پرېږده د هغه د اس د خپو هغې دوړې ته نه رسي چې په کوم اس د نبي علیه السلام سره په ملګرتیا کې جهاد کړی دی. دا خو لا لویه خبره ده، د هغه اس هم لویه خبره ده، د اس د خپو خاورې ته هم نه رسي. دا خو د حضور پاک ملګری صحابي دی. اول نمبر اولیاء کرام صحابه دي، اول نمبر. او نبی علیہ السلام په خپله فرمایي خیر القرون قرنی، زما پیړۍ نه بهتره پیړۍ په مقدس مکه نشته. من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. نبی علیہ السلام فرمایي زما دوست سره که چا دشمني وکړه زما د طرف نه ورته اعلان جنګ دی، اعلان جنګ. نو اول نمبر اولیاء کرام څوک شو په مقدس مکه؟ صحابه کرام، د حضور پاک ملګري، هغه ملګري چې نه نارې ته کتلي دي، نه لوږې ته کتلي دي، نه تندې ته کتلي دي، نه شلېدلې جامې ته کتلي دي، نه پلار او مور ته او کلي او قوم او دولت ته کتلي دي، خو چې حضور پاک مبارک فرمایي را پاته ورمنډوئ. پلار هم پرېږدي، مور هم پرېږدي، بچې هم پرېږدي، قوم هم پرېږدي، دولت هم پرېږدي، هر څه پرېږدي. دا نه وایي چې صاحب ورګه ډوډۍ خورم، صاحب د واده شپه مې ده. نه، حضرت حنظله رضی الله عنه د واده شپې ته نه ګوري. صاحب دا خو د واده شپه ده که نه، سبا به درځم. نه، حضرت سعد رضی الله عنه د واده شپې ته نه ګوري، واده به خپل کار کوي. رسول الله مبارک میدان جنګ کې واده سره به څه کوي؟ دې ته بیا نه ګوري، نه واده ته ګوري، نه د واده خوشحالۍ ته ګوري، نه دې ته ګوري چې دا مې بچې دی. حضرت ابوبکر صدیق جنګ کې میدان کې بچی پسې منډه وایي، نه دې ته ګوري چې دا مې ماما دی. حضرت عمر فاروق فرمایي ماما مې د ټولو نه مخکې وی وجنه. نه دې ته ګوري چې دا مې تره دی، نه دې ته ګوري چې دا مې پلار دی. نه، بس د الله د پیغمبر حکم میدان ته رانګوي. دې ته هم نه ګوري صاحب جامې مې شلېدلې دي. صاحب دا خو زما لویه کارخانه ده په مکه کې، او لوی جایداد دی زما په مکه کې، او بال بچ مې دی، اوس خرګنۍ مې ده. دا به څه کوم؟ نه هجرت دی ځای چې ځو هېڅ هم نه دی. د دې نه غټ اولیاء په مقدس مکه بل څوک شته؟ کوم سړی چې د الله په لار کې د خپل مال نه او د خپل سر نه او د خپلو بچو نه او د خپل مال نه او د خپل کلي نه تېر شي، زما په ذهن کې روده نه غټ ولي الله په مقدس مکه باندې د الله د رضا او دغه صحابو زندګي وه. کرامات هم چې ښکاره د صحابو نه زمونږ خلک دلته لږ خطا کېږي. که د عقل نه یو ناشنا غوندې کار وویني، که د هر چا نه ښکاره شي دی وایي بس دا بزرګ دی. که یو ساحر او جادوګر پوټګر ورته داسې ناشنا غوندې کرتب وکړي که نه بس دی ویل که دا خو لوی زبرګ دی، چاړې په خولې ومنډله. اوس چاړه په خولې منډل د کوم دی نه زبرګي شوه؟ هلکه دا خو ډېر لوی زبرګ دی. دا ولې زبرګ دی؟ دی خو مونځ نه کوي. نه، دا خدای ته رسېدلی دی، مونځ ته ساجد دی. اوس پیغمبر علیه السلام نه زیات خدای ته رسېدلی بل څوک شته؟ هغه خو تهجد پرې نه ښودل، هغه خو روژه پرې نه ښوده، هغه خو مونځ پرې نه ښوده. شین کمیس پې چولی، پرتوک بینی، سخابین بتیزي، سګرټ بسکي، خپې بلخپې به ګرځي، سرتور سر به ګرځي، غاړې ته به یې پنځلس ځله تسبیح چولي، او کچکول به په غاړه کې پروت او خیر به غواړي، او مونځ به نه کوي، سګرټ او چیلم به څکي. او هلکه دا د خدای ملنګ د خدای ویلي دی، ګورې ده ته به غږ نه کوي، د خدای ملنګ دی. کمیس اوچت که پرتوک بینی، شین کمیس یې چول. مونږ خلک دلته خطا شو. مونځ یې یو سړی نه کوي، هغه دې ولي شي او فاسق دی. نبي علیه السلام فرمایي हल्का प्लान के तड़े हुमन न के जी, एक नमाज मक्का में, एक मदीना में, एक बगदाद में. ये कोई पर मक्का के कई बल पर मदीना के कई बल पर बगदाद शरीफ के कई. او غوالي خير دومره چې خدای ته رسېدلې په ما یو قدم دې رسېږي مکې ته، نو دا د خلکو نه سوال او خیر ولیکي. نو د لوی درجې خاوند سوال قرآن. نبي علیه السلام فرمایي چې کوم انسان د مخلوق خدا نه سوال کوي، سوال د قیامت په ورځ به د په مخ کې اډو کې ښکاري، غوښه به پیني. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه نه ویم. او نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې کوم انسان
نور درته دلته په لاس کې راکوز کې نور او سپومې درته په لاس کې راکوز کې خو د ګوتې د بند عمر د شریعت او د سنتو خلافي دا به ساحر کوټګر جادوګري دا به نیک سړی ني اوس به زه د ولی او د الله د نیک بنده جان پلتال چې کوم د حضور پاک په بیان دی چې وته وای نو ماته پسارو شم چې وای نه دینم نه بھائی لوړ بسوت پیږي لوړ به پیږي چې را کوي کنه سره در بسوت پیږي زرګر به پیږي ما له کراوړې په سرو درته پیږي نه پیږي هغه درې ورا کوټه باندې کانې په یو مګینو پته لګي چې دا سره در څنګه دي او دا کانې نه پته لګي چې دا خزر دی او که بیکار دی سو کېرډ دی کېرډ وته وای څه شي دی کمال لري ولې په تور کانې مګم نو ما څه پته لګي دارنګ زمارونو د اولیاء او د بزرګانو کسوټه هغه کانې ته کسوټه وای هغه د حضور پاک مبارک وینا ده د دوړو جهانو مبارک سردار د الله قرآن چې وای دا سړی به ولی دی او نیک دی بشک به وي او چې هغه وای نه دی نو نه وي صحابه نشوي صحابه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په مدینه منوره کې په منبر ناست په منبر او د میاشتو په مزل لخر لري دشمن سره جنگي او د لخر مشر کمانډر ان چیف چې هغه ساریو او دې د جمعې تقریر کوي حضرت عمر رضی الله عنه دې د ناواسته یا ساریاتو الجبل الجبل اے ساریا غر نقدانو ساته دې غر ته وګوره غر نقدانو ساته دا आवाज یو او خپل تقریر شروع کړي کوم صحابه ورته تابعین ناس تو چا وی عمر ته سناشنا واقع او تپیخ شو دغه تقریر په دوران کې आवाज وکړه چا ویره بوډا دې کمزور دي پوه نه شو هیبت او جلال پیدا په چاته پوسه نه کړی شو هغه د ساریه لخر چې سموده پس راغی واپس چاته تاسو کو الکه پلان کې جمعه باندې پلان کې ټیم خو ناشنا واقعا نه وپیخه ویل نه سو وی دشمن سره جنگ کو دشمن مخکې دې مونږ ورپسې دشمن مخکې دې مونږ ورپسې وی دې کې مې یو आवाज واورېدو یا ساریه اے ساریه الجبل الجبل دې جبل نه دا نو څه غرته وګوره غرته متوجه شه وی چې ما دا आवाज واورېدو ما وی چې والله انه لصوت عمر قسم په الله تعالی عمر فاروق आवाज دی وی چې شاته مې غرته وکتل په غره پسې بل اخر روان کله عمر आवाज مې نور دې مونږ مخ کې خیال او شاته نو دل کړی دی و چې مې وکتل نو شاته هغه غر والا ته متوجه شو ناغي د مشکاست ناس په مدینه منوره کې د میاشتو په مدل لخر لري دی د مدینه شریفې نه وینم او आवाज ورخیالته اوري دې ته کرامت وي کرامت شرافت او عزت ته ویرو د یو نیک انسان نه د الله د نیک بندنه دا پکې شرط دی ګوري د الله د نیک بندنه چې د عقل نه بار یو کار ښکاره شي نو هغې ته کرامت وایي او که د پیغمبر نه د عقل نه بار یو کار ښکاره شي نو هغې ته معجزه وایي او دا پکې شرط دی چې د الله د نیک بنده نه که د یو کوډګر او جادوګر نه د لاس نه څه داسې ناشنا کار ښکاره شو هغې ته به کرامت نه وي که د یو ساینسدان د لاس نه یو کار ښکاره شو هغې ته به کرامت نه وي کرامت او دې سيزونو کې فرق دی کرامت کې استادي شاګردي نه چلېږي هغه د الله تر طرف نه او دا ساینسدانان چې کوم ناشنا شی جوړي هم ناشنا شي یا دا ساحران کوډګر چې کوم کار کوي لوټه اوړه کوي پتی اوبره پیدا شي چاړه په خپل منډي شیشه خوري دا ناشنا کار دی لیکن دې کې استادي شاګردي چلېږي یو جادوګر نه بل ذکی دبل نه بل ذکی دبل نه بل دا څه کنه یو ساینسدان نه دغه جز جوړول د بم جوړول چل یو ذکی دبل نه بل ذکی دبل نه بل ذکی د دې اسباب مادي به مادي یو بل نه چل ذکی نو استادي شاګردي پکې چلېږي دا کوډګر شاګرد کوډګر دی بل نه چل دا هغه بل نه ذکر او چته اندوري دي چې سليمان عليه السلام زوی هم په تخت وا ګرځاو چته اندوري دي چې د نبی عليه السلام مبارک د بوت نو به دي دا هغه د وسونه حسن حسین یا دا هغه صحابونه دا چل کړي نو په معجزه کې او په کرامت کې استادي شاګردي نه چلیږي دا غیر داسې اسباب نشته چې یو بل نه تلې ځکه او استادي شاګردي پکې چلیږي دا غیر ډایرکټ تعلق د الله سره الله چې غواړي د نیک انسان نه به یو ناشنا کار ښکاره کوي چې اونه غواړي نه ښکاره کوي او طاهر او ګوډګر خو هر وخت غواړي خپل کار کوي هغه سره اسباب وي خو مونږ یې نینو مونږ پې نه پوهېږو او پیغمبر سره هېڅ اسباب ني د الله ولي سره هېڅ اسباب ني چې الله غواړي او د پیغمبر د لاسه ناشنا کار ښکاره کړ دا به معجزه او چې الله غواړي او د نیک انسان د لاسه یو ناشنا کار ښکاره کړ هغې ته به کرامت وي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي بخاري شریف کې حدیث چې ویل حضور پاک مبارک له میدمانه راغلل وی اواز یو چې ځان سره چا سره یو کس ډوډۍ وي دویم دی بوځي که چا سره دوه کس ډوډۍ وي دوه دی بوځي درې دی بوځي دا میدمانه پورته بوځي وی ما ځان سره دوه کسان بوتله
زوی یې دی هغه وایي چې بابا مې مېلمانه ما ته حواله کړل چې دا کور ته بوځه هغه زمانه کې د 70 آیاتونه لانو نازل او ابوبکر صدیق لاړه نبی علیه السلام سره وی مېلمانو ته مونږ ډوډۍ تیاره کړه ورته م کېښوده وی مېلمانو وایي چې د کور خاوند څه شو مونږ ورته وایي چې د کور خاوند لا نشته ډوډۍ خورئ وایي چې مونږ خو دا ډوډۍ نه خورو تر څو چې د کور خاوند نه راغلی وایي مونږ ورته وایي ګوره که هغه راغی نو خفه به شي او ډوډۍ وخورئ بس هغه لاړ نبي علیه السلام خواله او مونږ دله ډوډۍ تیاره کړه وخورئ وی مېلمانو وایي چې نه د کور خاوند نه راغلی مونږ یې نه خورو وی زه خو پوه شوم چې اوس به مې بابا راځي ما ته به غوسه چې تا مېلمنو باندې ډوډۍ ولې نه راخوړې حالانکې مېلمنو په خپله نه خوړه وی دې کې مې د بابا اواز واورېده وی د کټ لاندې پټ شوم عبدالرحمن وی د ابوبکر صدیق دی وی چې پټ شوم سینګ کور ته راننوت د بیبي نه یې تپوس وکړ چې مېلمانه څه شو وی هغې ورته وی چې دغه دې ناست دي ډوډۍ مې پرې خوړلې ده وی هغه مور مې ورته وی چې ډوډۍ خو ورته مونږ کېښوده خو هغې خو وی چې مونږ یې نه خورو تر څو چې د کور خاوند نه رانغلی وی ما ته یې اواز وکړو چې فلان کې روځه ما ته غوسه وی زه راووتم یارېدم چې بابا زما غلطي نه وه مونږ خو مېلمنو ته ډوډۍ کېښوده خو چې مېلمانې نه خوري نو مونږ څوک وی ابوبکر صدیق ډېر غوسه و چې دا ډوډۍ واقعي مېلمه ته چې ډوډۍ کېږدی او نه خوري دا بیا به ګرمې او بیا به وبلې دا خو څه ګیس خو نه دی هغه زمانه کې ګیزونه میزونه خو نو ګران کار حضرت ابوبکر صدیق غوسه شو تاسو ته چې ډوډۍ کېښوده ډوډۍ ولې نه خوړه نیک بختیار وی ته نه وي مونږ ځکه ونه خوړه وی خط زیاړو خورم نه قسم دې که مې وخوړه ابوبکر صدیق مېلمانو وی چې ته نه خورې د مونږ هم دې قسم وي که مونږ وخوړه خدای کور کې لانجه جوړه شو لیکن ګوره نیکانو بندګانو ته که زمونږ د دې زمانې وځې شو کوه د لاس کې ډوډۍ پرې لګوله نه خورئ دا قسمونه خورئ ځای که نه ځای نه څه وایي وی ذاک من الشیطان وی دا ما چې قسم وخوړو تا دا شیطاني اثر الله ښه دې راوړ ډوډۍ توبه ګوتې پکې ګنده کړې دواړو مېلمنو هم ګنده کړې د مېلمنو نیت هم روغ و هغې وایي چې ډوډۍ خو لږه ده نه هسې نه مونږ یې وکړو د کوربه رانه اوږې پاتې نه شي دې به راشي اوږې وپاتې پرې چې کوربه وي نو په شریکه به وخورو لږه لږ ګزاره به وکړو عبدالرحمن د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی فرمایي چې ډوډۍ کې مې شروع کړه مونږ هم کېناستو مېلمه هم کېناسته مور مې هم کېناسته ډوډۍ خورو خلاصېږي نه وایي چې نوړی د بره نه اخلو لاندې نه اوچتېږي لکه د چینې د اوبو چې ډوډۍ اخلو لاندې نه اوچتېږي وایي مونږ هم پې ټول ماړه شو چې خوا کې ګاونډیانو هغې هم په کاسو کې ورکړه هغه هم پې ماړه شو وی بیا نبی ابوبکر صدیق وی چې ای ښځې دا ډوډۍ زیاته نه شوه وی زما د قسم په خدای وي چې یو نړۍ اوچته لاس زیاتېږي په سترګو راته ښکاري وی سهار وختي ما هغه ډوډۍ خوانچه راواخېسته او نبي علیه السلام نه مورېږل دا برکت د نیکانو د لاس نه چې ښکاره شو کرامت ورته ویلي دي زه یو ځل د عیسایانو یو ګرجې ته لاړم ما یو درېږه چې د دوی د عبادت خانه وګورم چې دې کې دننه څه دي زه خو یې نه پېژندم بیا تعارف مې ورسره وکړ نو قدر یې راله وکړ وی ته څنګه راغلی مې زه ستاسو د عبادت ګورم تاسو څنګه عبادت کوئ نو یو ښځه راغله او داسې ډایس لګېدلی و دا په ولاړه چې سړی تقریر کوي د لرګي هغه شی پروت یو ښځه راغله هم دې چوړیانو کې څوک ښځه وه او هغې سره انجیل شریف و هغې ښکلا وکړه او هغې څه دوه څلور ټکي وي او هغه خلکو په تندي او په سلونو لاسونه کېښودل ښکته پورته شو او خاموش و بلکل چپ ولاړ و دغه عبادت و قصه خلاصه شوه مې ستاسو عبادت وی دقه زمونږ عبادت دی دا چې تاسو ولیدل د عبادت دی مې انجیل شریف تاسو نه لولی وی نه بس دا زمونږ دا مشره چې به دې ولوسته که نه دوه څلور ټکي ولوستل نور ته ورته غوږ کېښه ما وی الحمدلله زمونږ مقدس کتاب قرآن شریف دا هر انسان لولي مستقل دا نه چې ګنې امام به لولي او نور به ورته غوږ ږدي څومره انسانان چې دي ټول یې لولي ښځې لولي ماشومان یې لولي ستاسو انجیل چاته یاد شته وی نه زمونږ د انجیل حافظ نشته مې د الله فضل دی زمونږ د قرآن شریف دونه حافظان دي چې څوک یې شمېرل هم نشي او خلک لګیا دی د قرآن شریف علم زده کوي 8 کاله او 10 کاله طالبان په جوماتونو کې پراته دي او دغه رنګې په مدرسو کې پراته دي او هغه علمونه زده کوي د کومو تعلق چې د قرآن شریف سره دی دا د خدای پاک ډېر لوی فضل او ډېر کرم دی ټول وایي الحمدلله نو زمونږ جوماتونه په دین آباد دي په عبادت آباد دي په مسلمانانو ډک دي او نور عبادت خانې داسې نه دي هغې کې به یو منجور ناست دی یا یو کس به ناست دی او جرنده به او چې کله د چا واده ښادي یا داسې تهوار اختر راشي هغې له به کولو شي او بیا به بند شي په مخ د ځمکه ړومبي جومات دا د بیت الله جومات دی کعبه مبارکه دا ړومبي جومات قرآن شریف پې ګواه دی
ان اول بیت وضع للناس للذي ببکہ مبارکا وهدى للعالمین فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله وي په مقدس مکه لومبی کور دا بیت الله جوړ شوی دا ټوله علاقه دا ارسو بو زمکه پکې نه وه. دا مکې ته مکه ولې وایي؟ مکم ورته وایي، بکم ورته وایي. په عربی کې مکه نوم ته وایي، د انسان دا نوم، دا د مکې معنا ده د بکې. او نوم د انسان میانس دی، میانس د دې نوم نه ته کچواله تر د نوکه پورې، نو د دې نوم نه د نوکه پورې چې انسان څومره دی نو دومره د نامه نه تر سره پورې هم دی. دا نوم بلکل د انسان میانس دی، میانس. دقه رنګې دا مکه مکرمه دا د دې ټولې ځمکې تقریبا میانس دی، د دې دنیا میانس تقریبا. او الله پاک چې کله ځمکه آبادوله نو په دې اوبو د پاسه یو زګ راوستو، نو هغه زګ چې کم دی موجود شو هغه د مکې ځمکه ده. نو ګیر چاپېره دا زګ ورو خورېده، دا ځمکه خورېدله، نو دی نوم دی، نوم دی میانس دی، میانس د ټول د دنیا. نن دنیا ټوله د اوبو نه ډکه ده، تقریبا یو کم 10% اوچه ده او 1% د اوبه دي. اوبه ته چې ګرځې دا دریاب باندې دا جهاز چې کله ځي او ته ګورې نو ټولې اوبه دي په دریاب د پاسه روانې، یا دا بحري کشتی چې په دریاب کې روانې او دا ځي. ما تپوس کړی چې کومو خلکو په بحري دریابونو کې سفر کړی دی، وی چته نور به وي دریاب نه راخیږي او په دریاب کې به پریوځي. او تریخ دریاب دی، تریخ، هېڅ قسمه خوږوالی پکې نشته. دومره تریخ دریاب دی چې نه په هغې فصل کېږي. که د هغې نه دې وله وویسته فصل ته نو فصل بدله سودی، ټوله مالګه مالګه ده، فصل پې نه کېږي. او نه څوک سکي شي، که یو جام دې راواغېشته یقین وکړه که په خوله کې م ګوټ ونیسې. ما په خپله راغېشتې دي، خوله کې مې نیولې دي او خوله کې یې ټینګولې م نه چې زر به یې د خولې نه توکې. دومره ترخې دي، که څاروي ته دې واچولې نه سکي بین ته ځې. او بجلی ته نه جوړېږي. څومره دریابونه دي، بجلی ته څومره دا ملکونه محتاجه دي، هېڅ فایده پکې نشته. دغه فایده ده چې دریابي حیوانات پکې اوسېږي او هغه حیوانات هغه خلک راوباسي او د هغې ښکار کوي. او یا دا مد جزر، دا د هوا دا تیزي او د هوا دا رفتار او دا د موسمونو تبدیلی وغیره، د دې تعلق د دې دریاب سره دی. دا 1% اوبه په مخ د ځمکه او دا یو کم 10% دا دا اوچه، دا الله تعالی پیدا کړی او الله ټینګه کړی ده. نو د دې د میانس مکه مکرمه دی. نو قرآن شریف کې الله فرمایي چې په دې مکه مکرمه کې د ټول نه لومبی کورما جوړ کړی دی. او څنګه یې جوړ کړ؟ الله چې فرشتې راولېږلي دنیا عبادت کړه، نو فرشتې پکې مقرر کړي. نو فرشتو خو ببره د الله عبادت کو په اسمانونو کې. نو الله ته درخواست وکړه چې الله مونږ به په ځمکه کې څه کوو، کوم ځای به مونږ عبادت کوو. نو د زمرودو په کاڼي کې یو کور ولا الله ورکړه، نه پکې ټانکه وه او نه پکې پیوند و. وی دا یو ځای او ځای ورته الله وښو، وی زه راته ځای ښیم دالته کې دی او دقه دی خپل عبادت کوی. نو چې دا کوم دی بیت الله شریف کې دا دی ورته الله په نښه فرشتو د الله په حکم راوړو او په دقه ځای د پاسه کېښه، فرشتو به پکې عبادت کوي. بیا الله پیریان پیدا کړل. نو پیریانو په دې مخ د ځمکه فساد شروع کړ. نو هغه د عزت بیت الله د برکت الله واپس جنت ته یوړو. بیا چې حضرت آدم علیه السلام دنیا ته راغی نو رب العالمین ورته دغه ځای نشاندهي وکړو، دلته یو کور جوړ کړه. نو آدم علیه السلام هغې کې یو دیوالونه تاو کړل، یو کور یې جوړ کړه. چت پې نو، د آدم علیه السلام په زمانه کې د بیت الله بره چت نو، یو کوټه یې جوړه کړله. وی د دې نه طواف هم کوه او دې ته منځ هم کوه. او د آدم علیه السلام نه پس بیا هم بار بار جوړ شوی دی او په بار بار د نوح علیه السلام طوفان کې یا په نورو دغه کې روان شوی دی او بیا جوړ شوی دی. یو شاعر وایي بنا بیت رب العرش 10 فخذهم ملائکة الله الكرام فآدم فشیس فإبراهیم ثم عمالق قصی قریش قبل هذین جرهم وعبد الاله ابن الزبیر بنا کذا بناه حجاج وهذا متمم. نو په دې کې 10 کسان شمیرل، فرشتې، بیا آدم علیه السلام، بیا شیس علیه السلام، بیا ابراهیم علیه السلام، بیا عمالقه یو قوم دی غي، قصی یو قوم دی قبیله، او جرهم یو قبیله د هغې، قریشو جوړ کړی دی او د هغې نه پس عبدالله ابن زبیر جوړ کړی دی
او بیا د عبدالله ابن زبیر د لاس هغه حجاج ابن یوسف روان کا هغه خپل جوړ کړی دی او دا خو د شاعر د زمانې پورې و او دا موجوده بیت الله چې کوم دی دا یو بادشاه تېر شوی سلطان مراد سبکتګین دا د هغه د لاس جوړ بیت الله دی هغه هم د حجاج ابن یوسف والا بیت الله روان کړی نه دی خدای خشته کړی دی او ډولې کړی دی او مضبوط کړی دی او بیا موجوده سعودي حکومت هغې نور هم کلک کړی دی او دننه یې پکې ټیلونه لګولی دي او دوه منزلی جوړ کړی دی زړې ستنې د بیت الله په مکه مکرمه کې یو عجیبګر دی په هغې کې ما د عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه د زمانې ستن لیدلې ده اوږده ستن ده ګول ستن ده ګول او ورته یې لیکلي دي چې دا د بیت الله زړه ستن ده او دا هغه ستن ده چې عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه بیت الله جوړو دا ستن یې پکې لګولی او د بیت الله شریف زړې دروازې مغې کې پرتې دي په هغه عجیبګر کې او د بیت الله شریف د سرو زرو ناوه ده هغه زړې ناوې هم پکې پرتې دي او د بیت الله شریف زړې جرندې او کنجان هم پکې پرتې دي او د زمزم کوي چې کومه غاړه ده د کوي نه ګیر چاپېره د اوسپنې غاړه وه غاړه هم پکې پرته ده او په کومه بورقه باندې چې بیا د زمزم د کوي نه اوبه رایستې هغه بورقه او د هغه بورقې رسۍ دا ټول ارض پکې پراته دي محفوظ ما لیدلې دي مکه مکرمه کې المتحف هغې جیبګر ته وایي د رابط عالم اسلامي د هغې چې کوم دفتر دی هغې سره نږدې هلته یو بل دی دی د بیت الله شریف غلاف پکې جوړېږي کسوة الکعبه کسوه جامې ته وایي د کعبې جامه نو هغه علاقې ته ټولو ته کسوة الکعبه وایي حالانکې کسوة الکعبه د غلاف نوم دی هغه کړیم پکې لګېدلی چې په کوم د بیت الله غلاف جوړېږي هغه سرخم پرته ده چې د بیت الله د غلاف دپاره د سرو زرو نه پکې تارونه جوړېږي دا حاجیان مخکې خو به هر څوک پرېښودل اوس چې چا سره د معلم یا د عربو د یو مشهور شیخ کاغذي او هغه لاړ شي نو هغه پرېږدي هر څوک ورته نه پرېږدي نو دا ړومبې کور بیت الله مبارک دی ډېر لوی برکت خدای ورکړی دی قرآن شریف کې الله وایي مبارک د برکت کور دی څنګه برکت که څوک ورته طواف دی کوي نو هغه له الله پاک پې شپېته نیکۍ ورکوي او که څوک ورته مونځ کوي نو هغه له الله څلوېښت نیکۍ ورکوي څلوېښت رحمتونه نازلېږي او چې څوک ورته هسې ناستې او ګوري ورته نو په هغه هم شل رحمتونه نازلېږي نو دا برکت شو که نه چې څوک طواف کوي د بیت الله نه حضور پاک فرمایي چې یو قدم اوچتوي او بل ږدي نو په یو قدم والا خدای پاک نیکۍ اوچتوي او په بل والا الله ګناه راجي او حجر اسود پکې لګېدلی دی حضور پاک فرمایي الحجر الاسود یمین الله فی الارض وی حجر اسود داسې مرتبه لري په مخ د ځمکه لکه د الله د ښي لاس چې کومه مرتبه ده د الله لاس نه دی دا چې د کسین د الله تعالی لاس وي د حجر اسود د هغې لاس دی نه د لاس د الله په شان په برکت کې دی د الله لاس چې څوک ښکلي حجر اسود یې ښکل کو دا د زړه کې راولي چې ما د الله لاس له شونډې وړی دی د الله لاس مې ښکل کړی دی او د الله د لاس چې کوم احترام دی د حجر اسود هغه احترام دی دا ځان سره حضرت آدم علیه السلام د جنت نه راوړو د انسان د سر عمرو او تک سپینو حضور پاک فرمایي کان اشد بیاضا من اللبن وی د پیو نه سپینو سودته خطایا بني آدم وی د بني آدم دی ګناهونو تور کړی دی د بني آدم دا ګناهونه دا ځان ته داسې راکاږي لکه مقناطیس چې ځان ته ستن یا اوسپنه راکاږي وی د هغې تور کړی نو د برکت په دې شو موږ چې مونځ کوو که په تورنګزو کې کوو که په انډیا کې کوو او که په لندن کې کوو زموږ د ټولو مخکم خوا راځي بیت الله شریف ته قسم دی چې سړی ورته ګوري د الله انوار پې نازلېږي او مخلوق د خدای ته تاویږي یو شان او څوک یې پورې مخ مږي او څوک په پورې شونډې مږي او ښکلی یو تاریخ مې کته د بیت الله برکت ته تمه یو عیسایانې ښځې مسلمانه شوې د هغې خپل تاریخ لیکلی اصل په انګریزی کې د خو په اردو کې ترجمه شوې ده وی د امریکې مغه جینۍ وایي چې د امریکې عیسایانې او وی زما خاوند یهودي و نو وی زمونږ تقرري د تیلو په یو کمپنۍ کې په جده کې وشوه سعودي عرب جده کې تیلو کمپنۍ وه نو هغې کې زمونږ تقرري وشو وی زم رالم زما خاوندم او په هغه کمپنۍ کې لګیا مونږ کار کو تنخوا م خپله اخېستله وی بار به راوتم او په جده کې به په دې بازارونو بندرګاه کې مې سیل کو ګرځېدو به سړی چې د ډیوټۍ نه فارغ شي چکر لګی وی دا مسلمانان به مې لیدل چې دوی به یو شان جامې چولې وې سپین څادر د پرتوګ په ځای او سپین څادر د کمیس په ځای او سرتور سر او
بڑے به خپې به اوچتې وې او چپل به په خپو او چغې به اوالې دا به مې یو شان لیدل ښځې به مې یو شان لیدلې مخونه ښکاره او یو شان رومالونه سر نه تو کړې وی ما وی چې دا مسلمانان څه کوي دا یو شان سرتور سر لنګونه والې او صادر د ځان نه تو کړې چې دا څه کوي وی ما مې خاوند ته وی چې سړیه دا بعضې مسلمانان خو دینم او خصوصا د دې بندرګان او د ایرپورټ نه په ګاډو کې روان دي دا څه چل دی وی ما ته مې خاوند وی چې دلته یو ښار د مکې نوم دی او هلته دا مسلمانان راځي د دوی میله هلته لګي تهوار ورته وایي دوی هغه خپلې میلې له راځي دلته ردي یو مقدس ځای دی هغې له راځي او هلته ردي میله ده او دوی په دې لباس کې راځي وی زما شوق پیدا شو وی ما خاوند ته وی چې مونږ هم لاړ شو چې د مسلمانانو دا میله ووینو او دوی سره په هغه میله کې وردن نه شو چې دا دوی په دې میله کې څه کوي او دا ښار یې څنګه دی او دوی دلته کې څه چل کوي وی ما ته مې خاوند وی چې مونږ خلک هغې ښار ته نه پرېږدي په غیر مسلم دغې ښار ته د تلو پابندي ده واقعي د مکې مکرمې نه بار په سړک د پاسه غټ غټ بوډونه لګېدلې دي او په هغې یې په عربۍ کې هم لیکلي دي ممنوع دخول لغیر المسلم چې غیر مسلم ته تلل دلته منع دي په دې به غیر مسلم نه دي صرف مسلمان به دي هغې کې جدا قرن ورکړی دی لاره نو غیر مسلم ته اشاره کړی چې که څوک غیر مسلم یې په دې لاره دې تاویږي خو مخکې به نه دي او په انګریزۍ کې هم لیکلي دي چې د غیر مسلم انټري داخلېدل دا دلته کې ممنوع دي نه به دي یقینا زه خو چې کله م ځم او دغه بوټ ته وګورم نو د الله شکریا ادا کړم دیم الحمدلله او چې کوم ملګري را سره په ګاډي کې هغوی ته به هم د خدای شکر ادا کړي چې موږ مسلمانان یو که موږ مسلمانان نه وی نو دې بوټ نه مخکې موږ نه شو تللی په دې لاره به واپس تاویږو دا د خدای فضل او که وی ما ته مې خاوند وی چې غیر مسلم دلته نه پرېږدي او دا د حضور پاک وینا ده چې کافر به دې علاقو ته بلکل نه داخلېږي نه به پرېږدي نو دې ته غیر مسلم نه پرېږدي پابندي ده وی ما مې دې خاوند ته وی چې راځه د دې مسلمانانو په شان جامې به واچو که نه زه هم ردي په شان جامې واچوم او ته هم ردي په شان څادرونه تاو کا موږ څوک څه پېژني که په لاره کې ګیر کړو واپس به راځو او که ګیر یې نه کړو لاړ به شو تماشه خو به وکړو د مسلمانانو د اختر میله خو به ووینو وی ما خاوند مجبور که چې د ډېره ښه ده سیل دی وبېکو وی زما خاوند هم جامې لرې کړې او هغه چې څنګه حاجیان یا عمرې والا کوم څادرونه احرامونه تاوي تاو کړل او امام هغسې لباس پیدا که ځان مې پټ که په توره مرقه کې او سر مې وتړه په رومال وی ټکسي مو که چې مکې ته مونږ بوده معلومات هم واخېستل وی په لاره اړو زمونږ نه وې عزت چې کړه او نه زمونږ نه تپوس وکړه هغوی چې په چا شک را شي د هغوی تپوس کوي یعنې عام خلک نه ګوري نیغ لاړو مکې ته هلته هم ټکسي والا نه پیسې ورکړې اوس ګورو چې دا مسلمانان کم خوا دي وی یو لوی جومات دی په هغې دا ټول احرامونو والا مسلمانان وردن نه کېږي وی موږ هم پکې وردن نه شو چې راشه ګورو چې دې دا دننه بازار به لګېدلې میله به سبی سبنې وردن نه شو چې په جومات وردن نه شو او دننه غټې غټې برنډې دي په هغې وردن نه شو نو یو توره کوټه هم په نظر راغله بیت الله شریف اوس هم چې حاجیان یې عمرې والا لاړ نو د دین مسله داسې ده چې الله په لومبي نظر کې د مسلمان دعا قبلوي نو علما وایي چې ورداخل شي نو سترګې ښکته که نظر ښکته که روزه نه یو محفوظ دی چې لاره ني هغې ته لږ غوندې تور شه نو ناګهاني سترګې اوچتې که بیت الله ته ګوره نو چې څه دعا کې پروردګار به یې دله قبلوي دا نشته چې سترګې دې رپولې او که نې رپولې دا زموږ د خلکو خبرې سترګې دې رپولې او که نه خو چې څومره ګورې او دعا کوې نو دعا دې قبلوي او قسم دی چې مسلمانې نو بیت الله پې ډېر خوږ لګي بل شان لګي سړی وایي چې هغه زه او دا ځای زه خو په کلي کې دې ته مخ کوم او کلي کې چې زه کم طرف ته سمت ته مخ کوم دا هغه کوټه ده دا هغه ځای دی چې ابراهیم علیه السلام په خپله د دې خټې کړي دی او دی جوړ کړی دی آدم علیه السلام نوح علیه السلام او حضور پاک مبارک خلپوسې کړي دي او هغوی په خپلو لاسو مبارک د حجر اسود ایښودی دا مقدس او د دې هغه اهمیت چې سړی ځان ته را مخکې کړي ځان ورته اجنبي او پردیسي ښکاري چې خوب یې نه موکوي خلک بل شان لګي د انوار او برکات او تجلیات دا چې مسلمان یې د بیت الله محسوسوي وی په برنډو وردن نه شو او په میانځ د جومات کې یو توره کوټه ده وی مونږ هم ورلو چې دا خلک په دې توره کوټه کې به څه کوي وی دې نه اوس دا مسلمانان تاویږي
طواف کوي مونږ خو نه طواف پیژنو او نه په دې پوهېږو چې تاوېدل به سي او دې کې به څه وایو خو چې سینګ لاندې کوز شو چې دا کم ته مطاف وایي نو وی زما دا خاوندم نیغ ودرېد دې تورې کوټې ته ګوري او وی زم نیغ ودرېدم دې تورې کوټې ته ګورم نیغ ګور وی نه د ده خبره پې نه زما نه ما لره خبرو چل راځي چې دې خاوند ته څه ووایم او نه دې ما سره خبرې کوي چپ چاپ دې مولاړ دی او چپ چاپ زم مولاړ او وی بې اختیاره زما د سترګو نه اوښکې روانې شوې زه جاړم دې کوټې ته ګورم نو جاړم د انوارو ته ګورم نو ما له ژړا راځي او وی زه جاړم چې خاوند ته مې وکتل خاوند مې یو شان په ژړا دی د هغه د سترګو نه م اوښکې روانې دي او زه م جاړم نه ما کې د خبرو طاقت شته چې خاوند ته یم چې سړیه داسې دي دا ولې جاړې نه خاوند کې مې د خبرو سکت شته چې هغه ما ته وایي چې ښه دې داسې دي او دا ته ولې جاړې دقسې ډېر ساعت زه م ولاړ یم خاوند نه م ولاړ دی خبرې نه کوو او دقسې دې تورې کوټې ته ګورو جاړو وی دا اوښکې اوچاو او بیا اوښکې رابېږي اوښکې اوچاو بېږو او یې قسم دی چې د بیت الله د انوار او برکات راته په دې زړه کې راسې رادننه کېږي ته به دا به څنګه اوس خو قصه اسانه ده موبایل ته یې ګوره که نه د یو موبایل نه خلک د بلې موبایل ته هغه ډاټا اړوي که نه اړوي څه ورته وایي هغه شی بلوټوت دی که څه شی دی د یو نه بل ته اړوي یو هلته پروت دی بل دلته پروت دی او دا شی دبو کې د دې نه قصه روانه ده هلته ورننوځي اوس خو خبره ښکاره شوه نه تار غواړي او نه بل شی غواړي د یو نه فورا بل ته منتقل کېږي یا مثلا دا میسیجونه چې څوک کوي د یو ځای نه بل ځای ته فورا ور منتقل کېږي وی دقسې مې محسوسول چې د بیت الله هغه انوار او هغه برکات دا زما په دې زړه او دماغو کې رادننه کېږي غلی شم خدایه څه چل دی وی دې کې مې خاوند ته مخ راواړو او دا خبرې مې د زړه نه راویستې وی ما چې ته څه محسوسې وی خاوند مې ما ته وایي چې ښه دې څه بل کیفیت محسوسوم ته څه محسوسې وی ما ورته وایي چې زه م یو عجیبه کیفیت محسوسوم زه خو په خپل وجود کې انقلاب محسوسوم وی خاوند مې وایي چې دا یهودي او د عیسایان چې دا کور خو ما ته رښتونی کور معلومیږي دا خو ما ته د ډېر عظمت او عزت کور معلومیږي وی ما خاوند مې په هغه ځای ولاړو وی واحد په ټوله دنیا کې داسې به ما ته وی څوک هم ونه ښایې چې هغه دې صرف د بیت الله په کتو مسلمان شوي وی زه او زما خاوند د بیت الله په کتو مسلمانان شوي حقه ځای مونږ کلمه ویلې ده یو قسم ځان ته ودرو چې څنګه به مسلمانېږي سړی چلې راته خو په هغه ځای مونږ کلمه ویلې یو بل لم دعوت نه دی ورکړ ډېر خلک دي چې هغوی د بل په دعوت مسلمانانېږي مسلمانان لګیا یې دعوت ورکوي خدای پاکي مسلمان دی ډېر خلک یې پلار یې مسلمانې دي مسلمان شي مور یې مسلمانې دي مونږ خو دغه پلار مور اسلام دي دلته مسلمانان شوي ډېر خلک یې لټریچر کتاب وګوري د اسلام حقانیت ورته معلوم شي مسلمانان شي وی په ټوله دنیا کې واحد ځای مو د ما خاوند دی چې نه چا دعوت د اسلام را کړی دی نه م هغه دغه ته څوک تلي و دا سپومۍ ته او د سپومۍ نه هغوی بیا هغه خپلې کیمرې چې ورسره وې په هغه کیمرو معلومات کول نو هغوی لیکلي و چې دوه ځایونه مونږ په ځمکه کې ولیدل چې د هغې نه به رڼا خطه بر اسمان ته بتله دوه ځایونه مونږ صحیح کړل نو چې مونږ هغه کیمرې په هغې فوکس کړې او مونږ معلومات کول چې دا دوه ځایونه کم دي نو یو مکه وخته او یو مدینه وخته سپومۍ نه هغوی ولیدل سپومۍ نه چې د دې نه رڼاګانې روانې دي او بر اسمان ته روانې دي بره خیږي هغوی چې راغلل هغوی دا حال وې نورو ساینسدانانو یې نه وي دا په مکه مدینه کې بجلی زیاتې دي هغه لیټونه تاسو ته ښکاره شوي دي هغوی وایي په نیویارک او په لندن کې د دې نه زیاتې بجلی دي ولې نه ښکاره کېږي او بل بجلی خو دروازې نه د شپې وي دا خو مونږ 24 ګنټې که په مخ د ځمکه ورځ ده او که په مخ د ځمکه شپه ده 24 ګنټې یو شان مونږ دا رڼاګانې ولیدلې چې د مدینې منورې نه یو نور بره روان دی او د بیت الله نه یو نور بره روان دی ټول وایي الحمدلله شکر دی چې زموږ دغه اسلام ښکلی مذهب دغه بیت الله او دغه مدینه منوره دغه مکه مکرمه او دغه ښکلی پیغمبر دا زموږ په قسمت رسېدلی دا خو مونږ درخواست نه دی کړی دا د الله فضل و کرم دی نو دا لومبي جومات د بیت الله جومات د برکت جومات په لکونو خلک پکې لمونځ کوي په لکونو خلک دومره لوی جومات په مخ د ځمکه بل نشته اوس پکې نوره توسیع وشوه زموږ د مخکې جومات کې توسیع شوې وه فهد چې کوم بادشاه و ملک فهد هغه پکې توسیع کړی و نو هغې یو دروازه جوړه کړې باب الملک فهد او هغه ټول ایر کنډیشن پلان اوس یې باب العمرې طرف ته او باب فتح نه دې خوا ده چې کوم جبل کعبه به یې ورته وي جبل هندي به یې ورته وي یو شان یې روان کړ جرول ورته وایي لوی علاقه ده لرې د هغې د چوکه پورې یو شان لګیا د حرم جوړی اوس ما ولیدل
ډېر لوی کار پکې شروع دي، مناریم پکې روانې دي، دې خوا آبادي کېږي، اخواته لګیا دي مکمل کوي. ومېرېدل چې دې حج کې د حاجیانو دپاره څه ناڅه پکې درې مرې اچي چې حاجیان پکې مونځ وکړي. نو د هغوی د اراده ده چې په لکونو خلک چې دا څومره دي چې دې ته تکلیف نه او په دې روژه کې غالبا په شلم روژه باندې چې عبدالله راغلی و مکې مکرمې ته او د نوې حرم د بل بلډینګ افتتاح وکړله او غالبا ما اورېدلي دي پوره راته هغه عدد یاد نه دی خو 15 ارب ریاله منظوري وله ورکړه. 15 ارب ریاله چې دا بل طرف هم د حرم دقسې جوړ کړی چې چا ته تکلیف نه. لاندې تیخانه دا په عمره کې په رمضان کې ډکوي، بره جومات ډک دی، دویم چت ډک دی، دویم چت چې د ټولو د پاسه کم دی هغه د مسلمانانو نه ډک دی. دا ړومبي جومات دی په مخ د ځمکه. دویم جومات خشته او ښکلی غټ په مخ د ځمکه دا د حضور پاک مبارک جومات ته کم ته چې مسجد نبوي وایي، المسجد النبوي د حضور پاک مبارک جومات. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله وارې ته هجرت وکړه نو یو علاقه ده قبا ورته وایي، عوالي ورته وایي، هلته یو جومات جوړ شوی دی مسجد قبا. دغه دی کې نبی علیه السلام 14 یا څلېرویشت ورځې دمه کړی. یو صحابي دی د هغه نوم حضرت کلثوم ابن هدم. کلثوم ابن هدم رضی الله عنه دغه صحابي نوم دی. حضور پاک چې څنګه هلته ورسېد وی څوک به لږه ځمکه راکړي چې موږ پې جومات جوړ ګوره جومات ته هم شی هغې صحابي وی زه به ځمکه درکم صاحب. نو هغه ځمکه جومات ته وبخله. نو رسول الله مبارک پکې لګیا سره صحابه کرامو په خپله تعمیر شروع. د جومات تعمیر دا ډېر لوی ثواب لري او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل سنت او خپله طریقه ده. هغوی پکې په خپله خدمت کړی دی. یو صحابي فرمایي دا کچه خښتې به یې راغشتې وی ما به ورمنډه کړه چې صاحب ته خو میلمه او بل تاسو به حکم کوئ دا به مونږ کوو. وی نه ستاسو ثواب خوښ دی او زما نه دی خوښ. مونږ به تې تیږه واغېسته وی هغوی به لاړل بله به یې راواغېسته. وی مونږ به تې هغه واغېسته وی هغوی به لاړل بله تیږه به یې راواغېسته. نو هلته کې یو جومات جوړ. د هغه جومات نوم مسجد قبا دی. اوس هغې له خدای څونه برکت ورکړه هغې جومات له نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې مسجد قبا ته لاړ او په هغې کې 2 رکعاته نفل وکړل هغه له به الله د دې 2 رکعاتو نفلو په برکت د عمرې ثواب ورکړي. عمره څونه ګران کار دا په لکونو حاجیان او دا چې څوک په رمضان کې تلي یا بې د رمضان نه عمرو له تلي دا ټول هغه مسجد قبا ته دی او 2 رکعاته لمونځ پکې کوي. 2 ولې کوي چې کوي 2 رکعاته ځان له وکړي او بیا 2 کوي د دې ثواب د ما د مور ته بخي، څوک پلار ته بخي، څوک خور ته بخي، څوک لور ته بخي، څوک بل ته بخي، څوک بل ته. یو کس پکې شل رکعاته 23 رکعاته کوي او یو ځل نه دي بار بار دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هر خالی مسجد قبا ته ته کله به پیاده ته او کله به په سورلی ته. نو د خالي په ورځ پکې ډېر زیات رشي، ډېر زیات خلک دي. څومره خلک پکې منځونه کوي په لکونو. په دې عمره کې په لکونو خلک دی. دا ټول مسجد نبوي ته تللی دی او په دغه جومات کې 2 رکعاته کړي او په حج کې په لکونو خلک یې دا ټول ځي او کالو سر خلک روان دی ولته 2 اربونه خلک به په هغې کې د میاشتې منځونه کوي. ځکه یو ځل خو څوک نه دي بیا ځي. اربونه خلک لګیا دي په هغې کې منځونه کوي او دا هر یو د 2 رکعاتو ثواب د عمرې برابر دی. د دې ټولو به څونه ثواب دي. چا چې د جومات ته ځای وقف کړی دی کوم صحابي چې کلثوم ابن هدم دی او کومو صحابهو د دغه جومات خدمت کړی دی او د هغې دیوالونه یې اوچت کړي دي او بنیاد یې ایښولی دی. د دې اربونه خلکو چې د عمرو څومره ثواب کېږي د دې برابر ثواب به د هغوی کېږي. جومات دونه اهم شی موږ ته را جومات رسخ کاري نه. د جومات ډېر لوی اهمیت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه. څوک چې د الله د رضا دپاره جومات جوړ کړي الله به ولې په جنت کې کور جوړ کړي. او بل حدیث کې راځي من بنا لله مسجدا ولو کا وقر قطات که د چنچنې د جالې ځای پکې څوک جومات کې جوړ کړي بنا الله له مثله فی الجنه. نو دلته زمونږ طالبان سوال کوي وی دې کې راځي که چا د چنچنې د جالې عمره ځای جوړ کړو د دې برابر ځای به الله جنت کې جوړ کړي. نو د دې برابر خو د چنچنې جاله ده په هغې څوک په جنت کې ځکه. نو دا مماثلت په مقدار کې نه دی، په اخلاص کې دی. ستا چې څونه اخلاص و دا د دې غریب اخلاص دی
نور ورسره شته ده. نو چې تاسو نه اخلاص وکړه په جومات کې، دا ستا اخلاص دی، الله به د خپل اخلاص مطابق په جنت کې دله ځای جوړوي. نو جومات ډېر اهم شی دی. رسول الله مبارک پکې کار کړی دی، صحابو کار کړی دی، ابراهیم علیه السلام جوړ کړی دی، او نورو پیغمبرانو آدم علیه السلام وغیره عیسی علیه السلام. نو دا د هغې طریقې دی او د الله حکم د الله وینا. بهترین په مخ د ځمکه بهترین ځمکې جوماتونه دي. خیر البقاع مساجدها، په ځمکو کې بهترین ځمکې جوماتونه دي، د الله عبادت پې کېږي، ذکر کېږي. وشر البقاع اسواقها، او ډېر خراب ځای نه بازارونه دي، اکثریت په اعتبار، ځکه د دروغ سودا د دوکې سودا کېږي او په دروغ قسمونه پکې کېږي. بهر کیف دا دریم جومات جوړ شو. دریم جومات مسجد نبوي دی، څوارلس یا څلېرویشت ورځې چې تېرې کړې نو مدینې منورې ته راغی. نو هلته کې حضور پاک د حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله عنه په کور کې دیره شو. نو مطالبه وکړه وی یو جومات جوړو. نو یو دوه هلکانو سهل او سهیل، هغې ځمکه وه، حضور پاک چې کومه ځمکه خوښه کړه هغه د دغه یتیمانانو وه. د هغې ترو وی صاحب دا به مونږ وقف کړو. وی نه دا خو یتیمانان دي، دې ته به پیسې ورکوو. وی نه صاحب بې پیسو یې مونږ وقف کوو. وی نه پیسې به خامخا ورکوو. نو د هغې ځمکې قیمت اندازه یې واخېستې د دې څه قیمت دی؟ نو 10 دینار 10 اشرفۍ قیمت. دا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپلې ذاتي ورکړې، ذاتي 10 اشرفۍ. نو په هغې کې جومات جوړ کړو. او لومبي جومات 50 ګزه لنو او 80 ګزه وګدو، 50 باي 60 ګز، 50 ګزه یو طرف او 80 ګزه بل طرف. دا لومبي جومات. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دغه جومات. بله سترې د کجورو وې او بله پې د کجورو څانګې پرتې وې، د کجورو پاڼې وې، نور لرګي پکې نشته. چې باران به وشو سفیده به. یو صحابي فرمایي وی د شپې باران شوی وی سهار مې د حضور پاک مخ مبارک ته وکتل، وی جومات څڅېدلی و، نو وی د هغې په پوزه مبارک او په تندي د خټې داغ خو لګېدلی. نو لاندې به چقلی جوړېدی. نو صحابه به تلل او په زولی کې به یې دانري چانکر راوړل او دا به یې لاندې د جومات پرې ویښ کې خورول چې چقله پکې جوړه نه شي. نو د نبي علیه السلام په زمانه کې دغسې و. بیا حضور پاک په خپله زمانه کې مطالبه وکړه، ځکه صحابه زیات شو، خلک ګڼ شو، وی دا جومات لږ فراخول غواړي. نور ځمکې یې ورسره راګیره کړه. نو بیا 100 باي 100 شو، یو طرف یې 100 ګزه او بل طرف یې 100 ګزه. بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه پکې نور څه کار ونه کړ، صرف چت یې وله بره نه په خټه کړ، خټه یې پرې واچوله او چت یې وله بدل کړ چې په باران کې ساسي نه. حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه چې راله هغه وی دا جومات سپړم او نوی جوړو، ښکلې خشته مزېدار یې جوړو. نو جومات یې ټول سپړلو او ډېر خشته مزېدار یې جوړ کړ، دومره ښکلی جوړ کړ چې په هغه وخت کې د دې نه ښکلي جومات بل نه و، دومره مزېدار یې جوړ کړ. کاڼي وله لرګي یې وله د برمانه راوغوښته، برمانه د ساګوان لرګي یې وله راوغوښت، عربی کې ورته ساج وایي. دا ډېر قیمتي لرګی دی، د نختر او د دیار نم قیمتي دی، ډېر قیمتي لرګی دی. نو برمانه یې وله د ساګوان لرګي یې راوغوښت او د اټلي نه یې وله کاڼي راوغوښتل، غټ غټ کاڼي، او په هغې یې نقش و نګار وکړ او د الله نومونه یې پې ولیکل او خشته نقش و نګار یې وکړ او داسې ستن یې ودرولې چې یو یو کاڼي والا یوه یوه ستن وه، دې یې ودرول. ډېر خشته جومات یې جوړ کړ. نو خلکو پې اعتراض وکړ، وی تا د حضور پاک د زمانې او د حضرت ابوبکر د زمانې د جومات نقشه بدله کړه او جومات دې پوخ کاغي ولې نه پخو. حضرت عثمان رضی الله عنه یې 3 خبرې وی. یو خدا ده چې زه په دې جومات د بیت المال پیسې نه لګوم، زه پې خپلې لګوم. که څوک وایي چې د بیت المال روپۍ لګولې ده نو راشي چې ما سره دې ودرېږي. په دې د بیت المال پیسې نه لګوم، صرف او صرف خپل ذاتي مال پې لګوم، ذاتي پیسې. نمبر 1. دویم، د حضور پاک مبارک په زمانه کې د خلکو کورونه کچو، نو که جومات هم کچو نو بدې نه ښکارېده. اوس د خلکو کورونه پاخه دي، خلکو د ګټو او د خښتو پاخه کورونه جوړ کړل. نو چې جومات کچوي نو دا د جومات بېادبي هم ده او بېعزتي هم ده، نو دا ځکه د پخو. دریم دا دی چې د نبي علیه السلام زمانه کې د بار وفدونه کم وو. اوس د بار یو ځای بل ځای نه عیسایان یهودیان راځي په جرګو وفدونو کې، نو هغې به مونږ ته پورې خاندي چې دا کورونه یې څنګه دي او جوماتونه یې څنګه دي، دا څنګه کچه د خټو جومات یې دی. نو زه پې د بیت المال 1 روپۍ هم نه لګوم، زه پې خپلې پیسې لګوم. نو هغه په خپل ذاتي پیسو باندې جومات جوړ کړ، بره چت اعلی قسم لرګی
او سیبا غټ غټ خشتخ کلی کلی کانی ولګول غیر چا پیره کانی ولګول او یو قیمتي اعلی جمعه ته جوړ بیا وخت تر وخت چې بادشاہان براتل ناغي باغ جمعه خشتکاو موجوده چې کم د ترکیه ده چې کم جمعه ته زور جمعه چې کم دی چې کم ځای کې ریاض الجنت ته او کم ځای کې هغه د حضور پاک روزه مبارکه ده او کم ځای امام ولاړ او کم ځای منبر دی او کم ځای محراب دی دا علاقه چې څومره ده دا د ترک د زمانې یو بادشاہ دی دا جوړه کړې ډېره خواري پې کړې ده او د پیتلو خشته خشته قندیلونه دي پکې او پکې خشته ښکلې ښکلې بلفونه دي او دا ستنې ډېرې خشته جوړې کړې دي دا خادمان لګی او صفایي یې کوي ته به یې ګنې سره زر دي داسې خشته ښکلې ښکاري او بره پې د پاسه ګمبتونه دي موجوده سعودي حکومت یو ناشنا جومات جوړ کړی ټول د حضور پاک مبارک په زمانه کې چې د مدینې څومره ښار د حضور پاک په زمانه کې هغه ښار یې ټول جومات کړی دی د صحابه کورونه نن ټول جومات دی دا جومات شو 12 لاکه خلک په یو وخت پکې منځ کولی شي دا د هغې خپل تعداد دی هغوی لږ کولو حسابوي اوس پکې د 12 لکو نه هم زیات خلک منځونه کوي او لاندې پکې 2 چته د ګاډو پارکینګ دی ګاډي پکې لاندې ودرېږي لاندې بل چت کې پکې ګاډي ودرېږي او غسلخانې او دا غسلخانې داسې غسلخانې یې پکې جوړې کړي داسې غسلخانې چې سړی حیران شي څو چته غسلخانې ګرمې اوبه یخې اوبه د اودسماتو ځای نه مخکې به څه ناڅه مشکلات وي هېڅ مشکلات نشته او ټول ایئر کنډیشن جومات دی په مخ د ځمکه د ایئر کنډیشن دومره لوی پلانټ نشته کوم چې د مسجد نبوي مبارک پلانټ قسم دې د سړي پکې یخني وشي اعلی قالینونه پکې لګېدلي دي او دا نوکران لګي د ورځ یو ځل او 2 ځلې صفا کوي او وینځي دا 2 نمبر غټ جومات دی په مخ د ځمکه 3 نمبر غټ جومات د بیت المقدس جومات دی دا په شپېتو جربو کې شپېته جربه دا جومات دی او سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه دا فتح کړی دی دا انګریزانو نیولی سلطان صلاح الدین ایوبي قسم وخوړ څه څیزونه یې په ځان حرام کړل وی دا به نه خورم تر څو چې مې دا بیت المقدس نه فتح کړی او په بستره به نه څملم په ځمکه به څملم تر څو چې مې دا نه فتح کړی دا ښکار یې واخېسته او حمله یې وکړه او دغه بیت المقدس جومات یې فتح کړ په شپېتو جربو کې جوړ دی او دا محراب دا د کجورې د یو تنې نه جوړ کړی دا محراب سړی حیران شي او په دې کې نه میخ شته او نه په دې کې جوړ او پیوند شته او کم ټیلونه یې چې لګولي په دیوالونو باندې هغه یې په داسې انداز لګولي دي چې مخامخ به تا ته ټیل ښکاري او چې ښي طرف ته چې د سلطان صلاح الدین ایوبي پټو به بغیر ته ښکاري او چې ګس طرف ته چې بیا به راته هغه پټو بغیر ښکاري په دمشق کې دفن دی اوس د یهودیانو په قبضه کې دی دا خشته جومات هغې پکې مسلمانان عبادت ته چې زړې خوښې پرېږدي او چې زړې نه خوښې نه پرېږدي او څو ځله یې پې اور ولګو چې دا به وسوځو خو خدای پاک یې ساتي یو بل غټ جومات په سپین قرطبه کې دی مسلمانانو جوړ کړی ډېر عظیم الشان جومات و خو هغه د انګریزانو په قبضه کې دی اورېدلې مې دي تاریخ لیکي چې د هغه جومات په منځ کې هغوی یو ګرجه جوړه کړې ده د جومات منځ کې او خلک ځي سیر و تفریح له په دهلي کې چې کوم جامع مسجد دی ډېرو مسلمانانو به کتلي ډېر قیمتي جومات چې وي د هغې نه ټول دیلې ښکاري یا زمونږ د شاهي لاهور شاهي مسجد یو ډېر لوی عظیم الشان جومات او په هغه زمانه کې ډېر ښایسته جومات نو دا جوماتونه دا زمونږ د دین نښې دي وروڼو مبارک حضور پاک مبارک په خپله په دې جومات کې خدمت کړی دی او نبی علیہ السلام په خپله دې تختې راوړي دي ابوبکر صدیق خپلې پیسې پکې لګولې دي او حضرت عثمان رضی الله عنه خپلې پیسې پکې لګولې دي نن د سعودي حکومت هغې لګیا دي په خپلو خرچونو جوماتونه جوړوي دا زمونږ د دین انما یعمر مساجد الله نو قرآن شریف کې الله فرمایي وی څوک چې دا الله جومات جوړوي دا به څوکي دا به هغه څوکي چې په الله باندې ایمان دي او د آخرت پر ورځ ایمان من آمن بالله والیوم الاخر واقام الصلاة وآتى الزکاة منظم کوي یعنی بدني او مالی عبادت هم کوي ولم یخش الا الله او په زړه کې صرف د الله یریده بل شی نه فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین دا خلک به خدای دې ته د جنت لاره هدایت د صراط مستقیم د جنت لاره به الله دوی ته په ایمان سلامتیا به الله رضوي نصیب کړي ملګرو دارنګې ویډیوګانو دپاره د نور پیغام چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ مهرباني